یوې پښتنې مور نن د ژوند ټوله هستي په یو کوټي ماچس کې راوړې ده. د زیاتو ظلمونو د وحشت د تورو تنبو د کنځلو بدو ردو د بې عزتۍ نه وروسته پښتانه راویښ شول، د خپل حقوقو غوښتنه یې وکړله چې موږ انسانان یو، موږ په انساني ټولنه کې ژوند کوو، موږ امن پسنده خلک یو، موږ انسانان یو، موږ په انساني ټولنه کې ژوند کوو، موږ امن پسنده خلک یو، موږ صلح غواړو، موږ مینه غواړو، موږ محبت پیژنو، موږ انسانیت پیژنو، موږ ته لږ ځان په نظر وګورئ، موږ ترهګر نه یو، موږ انسانان یو، د انسانیت په ټولنه کې د انسانانو په شان ژوند غواړو. کله چې پنجابیانو تورمخو ته دا موقع په لاس ورغله، لومړی یې پښتون په منځ کې کرښه تېره کړه، لر او بر یې د یو بل نه جدا کړل، د انګریز په قانون، د جبر، د ظلم، د وحشت په قانون. وروسته یې د پښتون د بېوزلۍ او د نهتامي د لاس نه غلطه استفادې باندې پښتون تار په تار بې عزته ووژلو، ترهګر په نوم یې نړۍ ته وروښودلو. پنجاب هغه ظلمونه وکړل چې بني اسرائیلو په فلسطین کې نه و کړي، چنګیزیانو مغولو نه و کړي. په نړۍ کې دا یو تاریخ ګواه ورکوي چې پنجاب تر ټولو وحشتناک ظلمونه وکړل په پښتون قوم باندې. لومړی د جهاد په بانه، د مسلمانۍ په بانه د کفارو سره خپل قوم د پښتون قوم د ترهګرۍ په نوم ور وپېژندلو. نو پښتون قوم یې در په در کړو. وروسته چې پښتون قوم سره بې اتفاقه شولو، جدا شولو، نو د ترهګرۍ په نوم، د داعش طالب په نوم، د بېوزلۍ، د کنځلو په نوم، هر څه په نوم باندې رسوا، ذلیله، شرمنده کړو. نو پاکستان آرمي هغه ظلمونه کړي چې بني اسرائیلو نه دي کړي، چنګیزیانو نه دي کړي. اوس پښتون قوم را اوچت شوی او د خپل حق اواز یې پورته کړی. دوستانو، تاسو څخه هیله کوم چې د منظور پښتون ملاتړ وکړئ. هر پښتون یوه ویډیو جوړه کړئ، د منظور پښتون نه ملاتړ وکړئ. په سوشل میډیاو کې دا ویډیو خپرې کړئ، خپلې ویډیوګانې، چې نورو قومونو ته پته ولګي چې پښتون څوک دی او څه غواړي. امن پسنده قوم، نور ظلم وحشت موږ نه غواړو، موږ بې عزته قوم نه یو، موږ انسانیت په انسانیت ټولنه کې د انسانانو په شان ژوند غواړو. هیله کوم چې د منظور پښتون ملاتړ وکړئ او هر پښتون یوه ویډیو جوړه